هرات ولایت کې هغو سوداګرو او تجارانو پر وړاندې هرات میشت سوداګرو او خلکو غبرګون وښود چې په خپلو افغاني تولیداتو او محصولاتو باندې د ملي ژبو پښتو او دري پر ځای بهرنۍ ژبې کاروي. دا سوداګر وایي چې پر داخلي تولیداتو باندې د بهرنیو ژبو کارول د دې لامل شوی چې ملي ژبې سخت صدمه وویني. دوی زیاتوي چې دا چاره د دې لامل شوی چې خلک خپل کورني تولیدات له بهرنیو څخه توپیر نه کړای شي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د پښتو او دري پر ځای د کمپنو او تولیداتو نومونه مخکنیو قوانینو ته ګرځي، خو اوس هڅه کوي چې پر خپلو تولیداتو د کمپنیو په نومونو کې د پښتو او دري ژبو څخه کار واخلي. نور حال په ریپورت کې. په هیواد کې د کمپنیو پر لیکدلو، لوګوګانو، کورني تولیداتو او محصولاتو باندې په لوی لاس د ملي ژبو پښتو او دري د کارونې پر ځای د بهرنیو ژبو کارول او لیکل زور اخیستی چې د چارې ورسره د خلکو او یو شمېر سوداګرو سخت غبرګونونه راپارولي دي. هرات میشته سوداګر وایي چې د پردیو ژبو اصطلاحات او نومونو کارول پر ملي ژبو پښتو او دري او دغه راز پر افغاني کلتور ناوړه اغیزه شیندلې ده. دوی زیاتوي چې یو خوا خلک د پردیو ژبو اصطلاحاتو او نومونو سره آشنا نه دي او بل لور ته په دې سره خلک خپل له ولسي ژبو او ملي ارزښتونو څخه لرې کیږي او په تدریج سره خلک له خپل ملي مصطلحاتو او ژبو له نومونو څخه هم پردی کیږي. چیز طبیعیه که باید هر فرد هر شهر و هر کشور کوشش بکنن از زبانهای ملی خود استفاده بکنن، چون همه هویت و فرهنگ خود میتونن حفظ بکنن. و متاسفانه امروزی که ما میبینیم شاید سالنگری از بعضی از نقاطها هم شده باشه در این مسیر، باید که اونا هم جلوگیری بکنن برای استفاده از اسامی خارجی یا کلمات و واژه‌های خارجی به عنوان یک شرکت یا به عنوان نام یک تجارت. گفتنی به او اشخاصی که از فرهنگ و لوگوهای غیر افغانی استفاده میکنن اینه که بیشترتر توجه داشته باشم رو نامها و فرهنگ خود افغانی بودن، یعنی به افغانی بودن افتخار کنن، از اینکه ما باشه که دیگرها از رو ما لوگو بردارن یا الگو باشه ما برای دیگرها، نه که خدای نکرده ما کپی کنیم از اسما یا اشخاص چیزی که اصلا معنی نداره در فرهنگ ما، چیز بی معنیه. هرات میشته سوداګر او خلک د غرضوای د کمپنیو د نومونو، لیکدړو او کورني تولیداتو باندې د هیواد د ملي او رسمي ژبو پښتو او دري جوخت نه کارول د دې لامل سوي چې د افغانستان خورا لوړ کیفیت لرونکي توکي او تولیدات د نورو هیوادونو په نوم عرضه سي. په همدې حال کې د هرات ولایتي شورا غړي د کمپنیو پر نښو یا لوګاګانو او کورني تولیداتو د پردیو ژبو کارول د اطلاعات او کلتور ادارې بې پروایي او ضعف یادوي او څرګندوي هغه سوداګر چې د هیواد د ملي ژبو پښتو او دري پر ځای پردۍ ژبې کاروي څرګنده سرغړونه او په وینا یې باید د سرغړونکو سره د قانون سره سم چلند وسي. به نظر من چی بگیم همون مارکی که بر روی تولیدات صنعتی ولایت هرات به حساب حک میشه نباید تنها به زبانهای خارجی بشه که مردم به طور آسانی مردم دری زبان مردم افغانستان پشتو دری زبان اصلی افغانستان در کنار زبان خارجی که ثبت میشه یا همون مارکی که میخوره باید به زبان فارسی و پشتو هم باید ثبت بشه. اون مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان است. باید مسائل فرهنگی افغانستان یکی از واجبه مردم افغانستان است که باید درست کنترل نظارت داشته باشه و کسایی که تخطی از قانون میکنن به پنجه قانون سپرده بشه. بلخوا د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له دې مخکې په افغانستان کې د کمپنیو د نومونو او داخلي تولیداتو باندې د نومونې لپاره ځانګړی قانون شتون نه درلود. دا چارواکي زیاتوي چې په دې برخه کې اوس د نوي قانون په رامنځته کېدو سره هیڅ یوې کمپنۍ او شخص ته اجازه نه ورکوي چې ملي ژبې تر پښو لاندې کړي او پر داخلي تولیداتو او د خپلو کمپنیو لوګوګانو باندې د پردیو ژبو څخه کار واخلي. این شرکت هایی که شما میبینید که لوگو از نا یا نام های از نا به نام های خارجی یا به زبان های انگلیسی یا اردو یا روسی یا هر زبان خارجی دیگه هست، اینا برمیگرده به چندین سال قبل
چندین سال قبل متاسفانه وزارت تجارت افغانستان چنین قانونی در قوانین افغانستان نبوده که باید حتما شرکت های افغانی، شرکت کتابی افغانستان هست، او از زبانهای دری و پشتو برای انتخاب نام شرکت خود و لوگوی شرکت خود استفاده کنه. افغانستان هغه هیواد دی چې ځینې کورني تولیدات یې د نړۍ په کچه د لوړ کیفیت لرونکي دي، خو پر تولیداتو او د کمپنیو پر نښو باندې د هیواد د ملي او رسمي ژبو پښتو او دری پر ځای د پردیو ژبو کارول د دې لامل سوي چې په سیمه کې افغاني تولیدات خپل اړتیا او شناخت له لاسه ورکړي.